د قطر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې هیواد امیر شیخ تمیم بن حمدالثاني مردوف القاشوطي د افغانستان لپاره د سفیر په توګه ټاکلی دی. القاشوطي در دې وړاندې د کابل د قطر سفارت د چارسمبالي په توګه دنده ترسره کوله. دا په داسې حال کې ده چې هند هم اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت کچه د رسمي سفارت تر کچې لوړه کړې ده. څو مهمې پوښتنې: آیا د افغانستان د رسمیت پیژندنو لړۍ پیل شوې ده؟ له دې څخه وروسته به کوم هیواد وي چې خپله رسمي استازولۍ به په افغانستان کې پرانیزي؟ او په ټوله کې د دواړو هیوادونو سره تعامل د اسلامي امارت لپاره څومره غټه لاسته راوړنه ده؟ عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. بحث ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردک صاحب. زه یوسف خان لالی یم. وردک صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی وردک صاحب. په یوه ورځ کې هم هندوستان خپل تخنیکي استازولي ډیپلوماټیکه کړله، ماموریت یې ورته ډیپلوماټیک کړ او رسمي استازولي شوه. د دې ترڅنګ قطر هم خپل دایمي استازی یا دایمي سفیر د افغانستان لپاره معرفي کړی دی. فکر کوئ دغه دواړه کارونه ترسره کېدل په اوس وخت کې د اسلامي امارت لپاره څومره غټه لاسته راوړنه ده؟ سلامونه لالی صاحب، تاسو ته، تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. اول ګوري که چیرته موږ د قطر بحث شروع کړو، یعنی قطر په 2009 کله چې امارت اسلامي هغه سیاسي دفتر ته پرانیست، له هغه وخت نه تر اوسه پورې قطر له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې لري. نو قطر دایم د افغانستان د منځګړیتوب، یعنی د دوه هیوادونو د شخړو د حل لپاره یو مهمه نقطه ده، یو مرکزي هیواد ده، یو مسله. دوهم چې ده که چیرته قطر د خلیج یا د خاورمیانه هیوادونو په سطح موږ دا مطالعه کوو، دا تقریبا د امریکا د میلمستون هغه حیثیت غوره کولی شي. یعنی هغه په نړۍ کې چې کوم تصامیم، کوم شخړې رامنځته کیږي، تقریبا د لارې حل او د مصلحت ځای چې د قطر ده. د ایران او د امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې قطر منځګړیتوب وکړ. د حماس او د اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب کې قطر هغه وکړ. د اسرائیل همچنان حتی د افغانستان او د امریکا اول هغه شروع تر اوسه پورې قطر دلته منځګړیتوب. یعنی اوس که چیرته موږ دغه مسله د بحث لاندې نیسو، دا په دې معنا ده چې زموږ اړیکې هغه سیاسي اعتماد له امریکا سره تنظیم و ترمیم شوی ده. یعنی دغه کار هم شوی ده، دا د امریکا په مشوره مخ ته تللی. دغه هدف دا ده چې د موږ اړیکې له غرب سره د ښه کېدو طرف ته روانې دي، د سمون طرف ته روانې دي. یعنی د قطر راتګ افغانستان ته او دلته یو سفیر تعینول د خپل هغه خلاص، دا په دې معنا دی چې په نړیواله سطحه، په نړیوال نظم کې څوک چې په دې راس کې دي، له هغه سره زمونږ مقابل لوری چې د هغه سره زمونږ اړیکې د سمون طرف ته ریخت. او بله په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په حقوقي لحاظ دا یو ډیر نیک کار سه او غټه لاسته راوړنه د امارت اسلامي په دغه وروستیو کلونو، یعنی په 2015 نه را پدې خدای یو لوی لاسته راوړنه ده د امیر خان متقي سفر هند ته، الته د دیوبند مدرسه کې د سخنرانو هم د خبر ته اشاره کوم. تاسو خپل خبر کول چې قطر لومړی څخه هم د اسلامي امارت سره ښه تعاملات درلودل، حتی هوکړه هم په قطر کې وشوه. د دې ترڅنګ هند سره اوس هند خپل استازی برالیږي او خپل استازولۍ د تخنیکي څخه هم ډیپلوماټیکې ته لوړه کړې ده. آیا دغه انتظار له هندوستان څخه کېدل او هندوستان داسې څه وکتل، داسې څه ولیدل چې اوس مهال دومره په اسلامي امارت باندې اعتبار کوي چې رسمي تعامل او اړیکې ورسره پیل کړي دي؟ ګورته دغه د هند ستراتیژي د امارت اسلامي یا د افغانستان د حکومتونو په اړه مندي الته دوه ډلې حاکم دي چې هغه تصمیم ګیري د هند حکومتونو په سطح نیسي. یو غوث دریز لرونکي افراد او اشخاص دي چې هغه په لوی سطح دي، یو چې د مصلحت غوښتونکي دي. مصلحت غوښتونکي دي په دې نظر دي چې هر هغه حکومت چې په افغانستان کې حاکمه کیږي موږ باید ورسره ښې اړیکې ولرو. ولې غوث دریز لرونکي چې د هغوی بیا وایي هر هغه فرد، شخص یا حرکت چې د هند ګټو ته تضمین وي، د هند ګټو ته وفاداري، موږ باید له هغو سره ښې اړیکې ولرو. دلته معنا دا ده چې هغه مصلحت غوښتونکي چې د افغانستان له حکومتونو سره غواړي ښې اړیکې ولري، هغوی پالیسي دلته دایم معتبره ده او په هغه پالیسي باندې دایم دوی تصمیم ګیري د افغانستان. یو مسله. دومه مسله ګوري لالی صاحب دا ده چې دا منطقه کې چې کوم د قدرتونو رقابتونه لکه دغه
هغه مهرې چې په دې سیمه کې دی لکه پاکستان د امریکا لپاره یو مهره ده، کومه تصمیم ګیري چې دلته کیږي هغه باید امریکا په مشوره د منطقه کې اوسي. یو مسله. دوام د منطقي هیوادونو ترمن یو رقم رقابت ده، لکه ایران و سعودي دلته رقابت کړی، پاکستان و هند دلته رقابت کوي، چین و امریکا دلته رقابت کوي، امریکا و روسیه دلته، یعنی دغه د افغانستان د جغرافي بافت، د افغانستان د جغرافي جوړښت، هغه ستراتیژیک موقعیت دا باعث د دې شوی چې دلته یو رقابتونه رامنځته. یو مسله. دریمه مسله چې ډیره مهمه ده چې د باندې باید موږ او تاسو ټول پوه سو چې د مرکزی اسیا او جنوبي اسیا کې چې کومه بشري لویه قوه پرته ده، د فکر له نظره، د ایدئولوژي له نظره، د خام موادو له نظره، د اقتصاد له نظره، د موقعیت له نظره، دلته نړیوال د نظم د یو بدیل سبب کېدای شي. ځکه دلته امریکا هیڅ کله نه غواړي چې د سیمه کې یو سوله رامنځته سي، امنیت رامنځته. دلته دایم باید دغه قوه، دا بشري قوه باید مصروفه وساتل سي. دا به د چا په وسیله مصروفه ساتي؟ دا به د پاکستان په وسیله، یا به له هند سره په جنګ اچي، بیا به له پاکستان افغانستان سره. یعنی که چیرته دغه بشري قوه او دغه فکری ځواک چې د مرکزی او جنوبي اسیا کې وجود لري او دلته کم ظرفیت چې دلته موجوده، که چیرته دته وخت پیدا سي او دا همداسې په یو مصلحت او یو ستراتیژیک ایدئولوژي ته پرېښودل، دا په دې معنا ده چې موږ کولی سو د نړیوال نظم یو بدیل دلته رامنځته کړو. یعنی هغه سازمانونه چې په نړیواله سطحه تصمیم ګیري کولی شي، تصمیمونه نیسي، دغه ظرفیت باعث د دې کېدای شي چې په راتلونکي کې د هغو بدیل جوړ شي. دلته باید د نړۍ تصمیمونه ونیسي، دلته باید د اقتصادي حرکتونه، اقتصادي سازمانونه، نړیوال بانکونه باید په دې سیمه کې. خو دلته علت چی ده؟ چې دلته هغه مهرې دي چې د امریکا په وسیله باندې دلته جنگونو ته کار کوي، د امریکا ګټو ته کار کوي. دلته هغه لوی پروژې چې هغه مشترک المنافع پروژې دي، دغه د مخنیوي لپاره یوازینی وسیله دغه هیوادونه دي چې د هغوی لپاره باید دلته ګټي. هغه لوی پروژې چې دلته باید تطبیق سي، باید پلی سي، د هیوادونو ترمنځ دغه اقتصادي مشترکات سبب د دې کېږي چې دلته امنیت رامنځته سي، سوله رامنځته سي، اقتصادي وده رامنځته سي، اقتصادي خو دلته هغه ظرفیت نه پرېږدي چې د دغه کړنو لپاره کار وکړي. ځکه دلته جنگ رامنځته کوي، دلته تروریزم رامنځته کوي، دلته نور مشکلات راځي. دا اوس فکر وکړئ د پاکستان جګړه د افغانستان سره دا په دې معنا نه ده چې د دواړو هیوادونو اوسنی کومه دا اصلا هدف د دې تر شا دا و چې هغه لوی پروژې چې د سپیک دي د هغه د مخنیوي لپاره، هغه لوی سرمایه گذاري چې په افغانستان کې کېږي د هغه د مخنیوي لپاره منطقي هیوادونو ته وښیي چې افغانستان دلته ناامن ده، افغانستان کې جګړې دي، باید پانګونه په افغانستان کې ترسره نشي، ځکه دلته دا خشونت و تروریزم و مواد مخدر دلته رامن. نو منګه باید د یو لوی ستراتیژي پر اساس د دغه منطقي د ظرفیت ته په کتو سره دلته چې کومه فکری او کومه ایدئولوژي وجود لري، دغه پر اساس من کولای سو چې د نړیوال نظم بدیل جوړ سو او په دې سیمه کې چې څومره اتحاد، یووالی، وحدت تکیږي، لکه څنګه چې اروپا 28 هیوادونه نن د نړۍ په سطحه پرمختللي هیوادونه دي، تصمیم نیونکي هیوادونه دي، صنعتي هیوادونه دي، اقتصاد لرونکي هیوادونه دي. نو هغسې که یو وحدت رامنځته سي او د خپل د عقلي عقیدې پر اساس یو ستراتیژي رامنځته سي، زه فکر کوم افغانستان کې به امنیت وي، منطقه کې به امنیت وي، سیمې کې به دا یو لوی د اقتصادي پرمختګ وسیله به را موجود وي. نو دغه لپاره باید کار وسي. صحیح. وردګ صاحب، قطر یو څه لري ده، درست؟ هند هم یو څه لري ده، مستقیم ګاونډی نه ده. دلته د منځني اسیا هیوادونه دي، موږ تاجکستان لرو، موږ ازبکستان لرو، البته چې د دوی لوی متحدین روسیه هم دی، د دوی متحده ده. ولې دغه هیوادونه کوم اقدام د رسمي یا په ډیجور ډول باندې رسمیت پیژندلو ته کوم اقدام نه کوي؟ خو ګورئ که چیرته دغه هیوادونه موږ مطالعه کوو، دا هیوادونه هم د یو قدرت په محور باندې مخ ته روان دي. یعنی هغوی قدرت خو موږ په رسمیت پیژندلی، درست؟ بالکل. دوی هم د هغه قدرت په محور روان دي، ولې هغه قدرت چې کوم
په نړیواله سطحه کوم ظرفیت درلود هغه یې له لاسه ورکړی. یعنی په نړیواله سطحه که په اقتصادي لحاظ وګورو، په سیاسي لحاظ وګورو او په نظامي لحاظ کوم ظرفیت چې پخوا درلودو هغه ظرفیت اوس په روسیه کې وجود نه لري. یعنی پخوا چې هغه کوم تصمیم گیری کوله او لاخر ته به دا هیوادونه همچنان حرکت کوو، هغه اوس هغه ظرفیت هغه توانایی په دو کې وجود نه ده. یو مثلا دوم دغه هیوادونه هم نړیوال نظم کې شامل دي، نړیوال لوی تصمیم گیری ته دوی منتظر دي. دا چې قطر دلته راځي او دلته سفارت پرانیستی او د خپل هغه سیاسي ډیپلوماسي یا سیاسي هغه نمائندګي دلته پرانیستی، دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې امریکا به داسې یو لوی اقدام سره مخامخ کیږي او غواړي به چې په افغانستان کې یعنې دا یې پایل دی. درست، بالکل دا یې پایل ده. دومه مسله دا ده ګوري د زندانیانو تبادله او د امارت سره پخوا چې کله امارت اسلامي په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د افغانستان حاکمان شول، د هغوی پالیسي او نوع تشویق او د ترغیب پالیسي درلوده، د تنبیه پاتې کله به پیسې ورکولي، کله به په نورو موادو تشویقول. ولی د دغه تشویق په څنګ کې تنبیه کول به چې دلته د بشر حقوق نقض کیږي، دلته مواد مخدر دي، دلته تروریزم ده او دلته هغه حکومت نسته چې هغه ټول شمولی. یعنی دغه ابزار او وسایل د امریکا په لاس کې و چې دایمې په افغانستان په اوسني نظام باندې کړ. ولی که چیرته بیا هم دغه واړه هیوادونه د منطقي د سیمې که چیرته امارت اسلامي په رسمیت وپېژني، زه فکر نه کوم کومه توقع کومې غوښتنې چې موږ له نړیوالو لرو په دې کې بدلون رامنځته. بحث دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. وردک صاحب، بله پوښتنه دلته دا ده چې صحیح هند خو خپله رسمي استازولي اوس پرانیزي په افغانستان کې، اوس باید څه ترسره شي چې داسې یو اعتماد سازي منځته راشي چې یوه ورځ همداسې اعلان هم وشي چې د هندوستان حکومت اسلامي امارت په رسمیت وپېژندو؟ ګوري دلته یو بله موضوع هم ده چې د هند پالیسي د افغانستان په اړه باندې عکس العملي ده. څه معنا؟ کله چې مونږ له پاکستان سره په یو جګړه کې اخته کیږو یا له پاکستان سره روابط خړ کیږي یا روابط مر سره خرابېږي، دلته هند غواړي دغه هغه ته رانږدې شي په سیاسي لحاظ افغانستان. ورته هم د هند د پاکستان پالیسي د هند په مقابل کې په دې جغرافیه کې هم عکس العملي ده. یعنی یو ټکر لري، یو رقابت رامنځته کیږي. اوس زه وایم پاکستان او هند په دې نه خفه کیږي چې موږ کله له هند سره اړیکې جوړو یا هند ته ورنږدې کیږو یا هند سره اقتصادي تړونونه کوو یا تجارت کوو یا سیاسي ډیپلوماسي. دا په دې معنا نه ده چې موږ د پاکستان په مقابل کې دنه داسې غوښتنې کوو چې د پاکستان د مقابل یا د ګټو د تخریب سبب نه. منګه د یو مستقل هیواد په توګه، د یو مستقل حکومت په توګه، دا منګه حق لرو چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره، د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نړیوال قانونو یا د نړیوال د اصولو پر اساس منګه ښه روابط ولرو. دا زمونږ حق ده، هم په شرعي لحاظ هم د نړیوالو نورمونو د نړیوالو اصولو پر اساس. ځکه په نړیوالو اصولو کې په اول هغه کې دا ماده کې دا ذکر شوی چې هر هیواد کولی شي مستقلانه د خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. دا چې دوی دلته رقابت کوي یا دوی ته کومې غوښتنې، دا د دوی خپله ستونزه ده. دا د خپل د کړنو لپاره ویر او حراس لري. ځکه یې لري کوم حرکتونه چې د ده په مقابل کې مبارزه کوي، کوم ملتونه چې د ده په مقابل کې ناراضه دي، هغه هم د دوی د هغه کړنو پر اساس چې دوی د خپل ملت باندې ظلم کړی، جبر کړی، انسانان وژلي دي. تاسو فکر وکړئ د دغه پښتنو د راپورونو پر اساس له 80 تر 100,000 انسانان دوی وژلي دي. بلوچانو ګورئ، سیندیانو ګوري، کشمیرانو ګوري. یعنی که چیرته دوی په خپل پالیسی د خپل د ملت په مقابل کې یو سالمه پالیسی ولري، یو داسې پالیسی ولري چې د هغه د ملت د ارادې پر اساس جوړه شوي، د ملت د ارادې تمثیل پکې شوی، هیڅ کله دغه ستونزه دلته نه رامنځته کیږي. ځکه دغه مشکل دا ده
چې نړیوالو ګټو لپاره د نړیوالو هغه ارزښتونو لپاره دلته دوی مبارزه کوي، نه د دې لپاره چې په دې سیمه کې امنیت رامنځته شي، نه د دې لپاره چې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ وشي، اقتصادي وده وشي. نو دغه ستونزه دلته بالکل. وردک صاحب اوس به راشو د پاکستان مسئلې ته. البته چې یوه هوکړه وشوه د اسلامي اماراتو پاکستان ترمنځ، داسې اند او تفکر په دې دی چې پاکستان خپله کومه درازمدت یا کومه عمومي پالیسي چې ده، چې البته د دوی هغه د راپورونو پر بنسټ اسټابلیشمنت یا په ټوله کې پوځ جوړوي، په هغو کې وایي یو تغییر راغلی دی د افغانستان په وړاندې. آیا تاسو هم په همدې باور استئ؟ نه، ګوري که چیرته موږ د پاکستان دغه کړنې چې د 80 کاله کېږي، کومه پالیسي چې د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې ده، نو هغه هیڅ کله تغییر نه ده کړی. آیا اوس هم تغییر نه ده خوړلی؟ اوس تغییر کړی. تغییر دا ده چې د ټي ټي پي مسله په افغانستان اچولې ده. درست. دا یو منفي تغییر ده، البته مثبت تغییر نه ده. تاسو فکر کوئ څو موده مخکې یو تړون وشو په اقتصادي برخه کې، په تجارتي برخه کې، بیا هم دوی نقص کړ، بیا هم دغه تجارتي لارې دوی بندې کړې، بیا هم د افغانانو تجارانو پانګوالو ته ضرر ورسو. یعنی دوی د خپل تعهداتو ژمنو ته تاریخ په اوږدو کې نه دی وړ. یو مسله. دوام دغه ته به ځکه ژمن پاتې کېږي چې یو لویه ضربه یې خوړله، یو لوی شکست یې په دې جګړه کې وخوړه، په سلګونو هغه پوځیانو جنرالان په دې جګړه کې له لاسه ورکړل. دلته یعنی هغه نظامی فشار چې د اسلامي امارت لخوانه او له دغه ځواکونو لخوانه په دوی باندې وارد سو، دوی مجبور دي چې دې ته ژمن پاتې شي. او دا هوکړه د دې لپاره وکړه کوم هغه نظامی حیثیت چې دوی د خپل د ملت په مقابل کې له لاسه ورک او نړیوال پرستیج چې له لاسه ورک، چې دلته بشري حقوقونه نقض کړل، هوایي حریم نقض کړ، او په ملکی وګړو باندې دوی هغه بمباریان وکړي، ملکی وګړي. دا د هغه فشار په توګه دوحه کې کېناستل او امارت اسلامي سره یو ژمنه وکړه، ځکه به دا ورته پابند پاتې کېږي چې د تاریخ په اوږدو کې داسې یو ضربه نظامي چا هغه ته د هند په 3 جګړو کې دومره ضربه دوی نه وه خوړلې لکه د اسلامي امارت په دا 2 جګړو کې چې دوی ته په فرضي کرښو کې دوی ته ورواوښته. بله وردک صاحب، بله پوښتنه زما دلته دا ده چې ډیری وخت ویل کېږي ځکه د نړۍ هیوادونه اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني چې پر دوی باندې د امریکا یا د لویدیځ په ټوله کې فشار دی. ولې داسې هیوادونه هم شته لکه چین چې زموږ ګاونډی دی او ظاهرا ښکاري چې په شرق بلاک کې دی، یعنی دومره شاید په لویدیځ باندې تړاو هم ونه لري. ولې چین نن اقدام نه کوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني؟ چین خو همیش ویلي چې د دوی پالیسي هم اقتصاد محور او عدم مداخله د نورو هیوادونو کې ده. ګوري په دې سیمه کې یا د اسلامي امارت نه چې کومې هغه غوښتنې شته دي، هغه بالکل تر اوسه هغه توقع یا هغه پیشنهادونه چې دي هغه په بشپړه توګه له بینه نه دي تللي. یو مسله. دویم مسله دا ده، ګوري چین هم دلته یو رقم ویر او حراس لري. ځکه لري دوی چې کوم ظلمونه په مسلمانانو په سنګیان کې کړي دي، حتی هغه یې کړي بیخي زیات، هغه یادونه زه فکر نه کوم دلته به مناسبه نه وي. یو کوم حرکتونه چې د دغه قدرتونو مقابل کې اسلامي حرکتونه لکه اغیور چې د په مقابل کې ازبکستان کوم اسلامي حرکتونه دي، یعنی دوی هغه حرکتونه چې د دوی د حکومتونو نه ناراضه دي په دې سیمه کې او د دوی په مقابل کې جګړه کوي، دا ویره دلته ده چې دا دلته د امارت اسلامي د محور لاندې منسجم نشي او موږ د مقابل. وردک صاحب، چین به لکه څنګه چې تاسو ویل ځان ته به شرایط لري، بل هیواد به ځان ته شرایط لري، البته روسیې په رسمیت وپېژندلو اسلامي امارت. فکر نه کوئ چې اوس هغه وخت دی چې په رښتیا هم ملګري ملتونه د شاید ظلم وکړي د اسلامي امارت سره، چې ورته چوکۍ ورنه کړي، ځکه حاکمیت شته، خلک شته دي، حکومت شته، بین المللي هوکړې ترسره کیږي، خو بیا هم د اسلامي امارت استازي ته دلته اجازه نه ورکول کیږي ملګرو ملتونو کې. دلته دا بحث هغه نړیوال نورمونه اصولونه چې دي د هغه پر اساس امارت سره اوس برخورد نه کیږي. بله، ځکه هغه 4 فکټورونه چې هر نظام پوره کې نړیوال نظم کې مدغم کېدلی شي. ځکه علاوه د دې ټول هیوادونه ځان ته فرمایشات او ځان ته غوښتنې لري،
عیناً همدغسې چې نړیوال نظم د خپل د ارزښتونو پر اساس له امارت اسلامي سره مخ ته روان ده. یعنی د دوی پالیسي د ارزښتونو پر اساس د امارت اسلامي څه معنی؟ کله چې موږ ګورې د شریعت د تطبیق بحث کوو او دلته کوم احکام چې دلته تطبیق کیږي دلته نړیوال نظم یا ملګري ملتونه عکس العمل دلته ښیي. ځکه دغه ارزښتونه چې اسلامي دي د دوی له ارزښتونو سره په ټکر کې فکر نه کوئ دلته کوښښ کوي دوی مثلا حاکمیت نقض کړي د یو ملک یا په ټوله کې د دوی کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي دا رقم څرګندونو سره؟ نقض خو ګوري نړیوال نظم ته هیڅوک وفادار نه دي. دا نن چې اسرائیل 80,000 تر 80,000 انسانان وژني، شهیدانوي، کورونه خرابوي، کونډې، یتیمان، ماشومان پکې وژني، آیا دا په نړیوال نظم کې دا اصول شته؟ آیا د نړیوال نظم اصول نه دي کراس کړي؟ دغه قوانین دوی د پښو لاندې نه دي کړي؟ نړیوال محکمه دا مجرم نه ده ثابت کړی، ولې نه محکمه کیږي؟ یعنی هغه قدرتونه چې نړیوال زور او ځواک لري هغه هیڅوک نشي محکمه کولی. په نړیواله محکمه کې څوک نشي بندي کولی. دلته یو بند په ډېرې بښنې سره وردګ چې زه غواړم وپوښتم چې حق شرط ورته ویل کېږي چې ډېری هېوادونه یې هم مثلا ځان ته ولري دوی په خپلو کورنیو چارو کې یو بند ولري چې شاید د دوی د نړیوال قانون سره په ټکر کې ولې نړیوال قانون بیا هم هغې ته ځای ورکوي چې د بېلګې په توګه اندونیزیا یا هم په ټوله کې مالیزیا شاید د دغه څخه استفاده وکوي. ولې بیا دوی اسلامي امارت ته مثلا دغه حق شرط یو حق نه ورکوي چې که دغه د اسلامي قوانین دي یا په ټوله کې شرعي قوانین دي د افغانستان په ټوله کې کورنۍ مسله ده او د یو مذهبي اړخ لري؟ خو په مجموع کې که چېرته موږ وګورو دغه مسایل چې د حکومتونو ترمنځ د تاوتریخوالي سبب ګرځي دا په مرور د زمان حل کیږي. ولې دفتن زه فکر نه کوم چې نړیوال د امارت اسلامي په اړه باندې داسې یو لوی تصمیم ګیري وکړي چې هم دوی ته کرسۍ په نړیواله سطحه ورکړي، هم هغه پیسې چې په نړیواله هغه کې فري شوي هغه هم دوی ته ورکړي، په نړیوالو هیوادونو کې نمایندګي هم امارت. ولې دا د شرطونو پر اساس او شرایطو ته په کتو داسې یو لوی تصمیم. خو مهمه خبره چې ده چې امارت اسلامي دوه کړنې باید وکړي. یو د ملت د وحدت لپاره، د ملت د انسجام او د یووالي لپاره د اسلامي نظام د چتر لاندې یو مسله. دوم د نظام تداوم، د نظام استمرار له ټوله نه مهمه ده. که چیرته دا نظام تداوم پیدا کوي، استمرار پیدا کوي، دا ومنئ چې ټوله دنیا به له امارت اسلامي سره رسمي اړیکې پیلوي او څه غوښتنې چې د اسلامي امارت دي هغه به ټوله دنیا مني. درست. جنبندي کو حل لار څه ده؟ څه باید ترسره شي چې نور هم د اسلامي امارت سره د نړۍ تعامل ډیر شي؟ په مجموع کې ګوري حل لار دا ده چې موږ نړیوال په رسمیت وپېژنې، موږ ستونزې نه حل کړي. ولې د ستونزو کچه راټیټېږي؟ تاسو فکر وکړئ څو چې موږ په خپل عقایدو پر اساس داسې یو لویه اصولنامه یا ستراتیژي هم اقتصاد لپاره، هم د صنعت لپاره، هم د تجارت لپاره، هم د سیاست لپاره، هم له ملت د یووالي د اتحاد لپاره رامنځته نه کړو او د خپل د عقایدو پر اساس ټول هغه منظمه نه کړو. زه فکر ته کوم 20 کاله موږ په رسمیت ولې جګړه وه، ولې اقتصادي ستونزې، پاکستان په رسمیت پېژني ولې اقتصادي ستونزې لري، ایران په رسمیت پېژني ولې پیسې صفر ته هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ. یعنی نړیوال پېژندن زموږ مشکل نه حل کوي بلکې د مشکلاتو د کچې د ټیټېدا سبب کېدای شي. د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردګ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.